سرزی په موسم کې د غسل په ځای باندې یا د وضو په ځای باندې تیمم کول څنګه دي؟ آیا جایز دي یا ناجایز دي؟ ځکه چې سرزی موسم دی او ماته بعض علاقونه چې کوم دي داسې میسیجي راځي چې زمونږ په علاقې کې ډېر زیات یخ وي، نو آیا موږ د غسل په ځای باندې غسل واجب شي د هغې په ذریعه د هغې په ځای باندې موږ تیمم کولی شو یا نه شو کولی، یا دغه شانتي د وضو په ځای باندې تیمم کولی شو یا نه شو کولی؟ ډېره اهم او ضروري مسله ده. تیمم طریقه هم تاسو څخه ما د تیمم فرایض هم تاسو څخه چې د تیمم طریقه څه ده، ظاهره خبره ده تاسو نیم مسله وخېما او نیم مسله پرې دما، نو بیا تاسو چې یار په دې صورتونو کې تیمم جایز دی، لیکن د تیمم طریقه څه ده هغه هم تاسو څخه چې تیمم څنګه کوي او کوم صورتونه دي چې پاغي کې تاسو تیمم کولای شي او کوم صورتونه داسې چې پاغي کې تاسو تیمم نشي کولای، وضو وکوي یا غسل وکوي. ګوره راځو مخکې مسلې طرف ته چې کوم صورتونه داسې چې پاغي کې تاسو غسل چې کوم دی د غسل په ځای باندې وضو په ځای باندې تیمم کولای شي. ګوره یو علاقه داسې چې هلته کې دومره زیات ساړی دومره زیات یخي کچې تاسو غسل وکړئ یا وضو کوي نو تاسو چې کوم جان دی یعنی تاسو چې کوم دی د مر خطر دومره زیات یخي هلته کچې دا خطر نه وي، صرف خالی تاسو غالب ګمان وي، په دغه صورت کې تاسو چې کوم دی تیمم نشئ کولای بلکې غسل وکوي. صرف تاسو د خطرې یا چې د سینې چې زه دا غسل وکم یا وضو کوم دې سره چې کوم دی زما جسم ته دومره خطر ورسي چې دې په ذریعه باندې زمړ شم، صرف تاسو سوچ دا نه بلکې غالب ګمان داسي چې هلته کې چې کوم دی دومره زیات یخ وي چې تاسو کچرې تاسو او به استعمال کوي د اوبو په ذریعه باندې ولامبئ نو د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی تاسو د هلاکت خطر نن سبا کې سہولیات ډېر شي دي کچری تاسو دا سہولت موجود دي تاسو بګر مول شي نو بګر مې کې په دغه صورت کې موږ تاسو ته د تیمم اجازه نشته. سمجھ کې خبر راځي حتی الامکان دا کوشش ته چې تاسو غسل وکړئ یا وضو وکړئ او کچری تاسو تمامي چې بالکل دومره حالت خرابي چې هلته کې تاسو د جان د ضایع کېدو خطر تاسو د مر خطر بالکل په دغه صورت کې چې کوم دی شریع عذر دی بیا تاسو تیمم کولای شئ. دویم صورت دا دی چې پاغه کې تاسو د غسل په ځای باندې یا د وضو په ځای باندې تیمم کولای شي. یو کسي چاهے نارینه یا زنانه حتی سي بیماری کې مبتلا کې چري هغه غسل وکي یا وضو کې نو داغه سره داغه بیماری په وجه باندې د هغه د جان د ضایع کېدو خطر علاقه دومره سخت بیماری چې کچري هغه غسل وکي یا وضو کې نو دا خبره بالکل یقین سره چې د بعد د سره بیا مړ شي نو په دغه صورت کې چې کوم دی د بیا غسل په ځای باندې تیمم کولای شي یا دغه شانتي د وضو په ځای باندې تیمم کولای شي چاهي نارینه یا زنانه او کچري دومره خطر نه چې د جان بيزي یعنی د په مري دومره خطر نه محسوس کیږي په دغه صورت کې د لپاره بیا تیمم جایز نه دی بلکې د غسل کې غسل بي واجب یا دغه شانتي کبه باندې د وضو کې د منزل لپاره نو د بیا وضو کې په دغه صورت کې د تیمم نشي کولای. دا دوه صورت داسې چې په دغه صورت کې تاسو تیمم کولای شي. دا غي نه علاوه په صورت کې چې کوم تاسو تیمم نشي کولای د غسل په ځای باندې یا د شانتي د وضو په ځای باندې. د تیمم طریقه څه ده؟ ډېر خلک داسې دغه سوال کوي چې تیمم طریقه بسنګي چې مکمل خاورې برالي په مخ پورې مګي داسې نه ده. یعنی مثال تور پر یو ډیکس پروت دی په دې ډیکس لپاسه چې کوم دی خاور ده خاور په لګیدل اسلام کافي کیږي ضروري نه چې تاسو به دومره زیاته خاورې هغه کې بلاس تخته یو ځکه دا غي لپاره ضروري ده چې تاسو نو نیت وکړئ چې زه تیمم نیت کوم لکه تیمم لپاره اولنې کار څه دی چې نیت وکوي. نیت خو کو نو بیا چې کوم خاوره د صفا خاوره دا څنګه چې بګنده خاوره باندې لاس کېده هغه چې کوم دی هغه باندې خاوره باندې بلاس کې دوړه بیا چې کوم دی خاوره باندې لری کوي د لاسونو او بیا چې کوم دی پورا مخ باندې به سره وکاږي دا سی په پورا مخ باندې بیراو کاږي چې په پورا مخ کې چې کوم دی یو ځای باقی پاتې نشي پورا مخ باندې بلاس راوکاږي دا یو فرض شو. دویم فرض دا چې بیا بلاس دغه کې په خاور کې خاور بیا لری کې د لاس نه او بیا چې کوم دی یو طرف ته چې کوم پورا لاس ته دا بده شي باقي باندې د لاس راوکاږي شي پورا د کونیو سمیت څنګه چې تاسو په وضو کې انځي او دا شان دي دا بل لاس چې کوم دی په دې باندې د لاس پورا مکمل راوکاږي د کونیو سمیت. نو دا دو فرایض دي د تیمم او دا شان دي بیا بعد چې کوم ګوتې دي خلال مو کې مېس کې دي دا سي خلال بمو کې فرایض دغه دو دي تاسو دغه دو فرایض ادا کړو تاسو تیمم ادا شو. امید کوم چې دا مسله بس تاسو په سمجھ کې راغلي ویډیو د سمخ کې شیر کوئ او که په چینل باندې نه سبسکرایب هم کوئ. اجازه راکړئ. السلام علیکم
ورحمۃ الله وبرکاتہ.